السلام علیکم مینوالو، څنګه یې ښه؟ ټیک ټاک، امید لرم ښه به یې. مینوالو، یو نوې ډالۍ مې درته راوړې د باران. نو دا وخت را سره د شاهد حسین عادل یو غزل مخې ته پروت دی، غواړم چې تاسو ته یې ډالۍ کړم. نو دسمبر هم دی او باران هم دی او غزل هم د باران په هکله دی. ما خو چې کله وکتو زما خو ډېر زیات خوښ شو، نو زما کوشش هم دغه و چې تاسو ته یې هم ډالۍ کړم. غزل دی چې توره تیاره، تت تت سازونه، دسمبر او باران. توره تیاره، تت تت سازونه، دسمبر او باران، د چا یادونه زه یوازې پېښور او باران. منزل ډېر لرې سامې ماته ستړی ستړی وجود، منزل ډېر لرې سامې ماته ستړی ستړی وجود، نابینا سترګې ورکه لاره مات وزر او باران. منزل ډېر لرې سامې ماته ستړی ستړی وجود، نابینا سترګې ورکه لاره مات وزر او باران. په لاس کې لاس د ناز خبرې او په شونډو مسکا، په لاس کې لاس د ناز خبرې او په شونډو مسکا، د چترۍ سورې دوه مین اوږد سفر او باران. په لاس کې لاس د ناز خبرې او په شونډو مسکا، د چترۍ سورې دوه مین اوږد سفر او باران. زه هم بې وسه وم خو دې خبرې لا خفه کړم، زه هم بې وسه وم خو دې خبرې لا خفه کړم. په فوټفات ملاست یتیم ماشوم، نهر نهر او باران. د اوبو نشت د دیدن تنده لاس په نام ولاړ یم، د اوبو نشت د دیدن تنده لاس په نام ولاړ یم، عدله غواړم په دعا کې ستمګر او باران. د اوبو نشت د دیدن تنده لاس په نام ولاړ یم، عدله غواړم په دعا کې ستمګر او باران. توره تیاره، تت تت سازونه، دسمبر او باران، د چا یادونه زه یوازې پېښور او باران، پېښور او باران.